ایله طالبانو یو ښه کار وکړ. تازه ایلالا ګل مجاهد سره څه کړي دي، چیرته یې وړی دی او ولې دا او د دې په تړاو بیا د خلکو نظرونه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ. دغه عکس چې ګورئ دا د الله ګل مجاهد دی چې په رینجر کې کینول شوی دی او شاوخوا یې ټول طالبان دي. د دغه عکس په خپرولو سره پښتنه نثار پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې د ښځو د بوټو ټقو پق پسې نیولې ده، د پنجاب د اسارت نه ځان خلاص کړئ، دغسې داړه ماران ونیسئ. د چین او پاکستان خیراتي لارۍ او تیارونه دوی سره ډېره بودیجه شته. د پښتنه نثار دغه پوسټ ته بیا ډېرو خلکو کومنټونه کړي دي. د جواد خان په نوم یو چا ورته لیکلي دي بالکل په عمومي عفه کې یوازې باید نظامي خلک وي، غلو اختطافچیانو غاصبینو سره باید د 10 کلو مخکې حساب هم وشي. ترڅنګ پرویز ملکزي لیکلي دي بالکل همداسې ده، دا ایله د سړیتوب کار وکړ. د پښتین په نوم له یوې فیسبوک پاڼې څخه کومنټ راغلی او لیکلی دي چې دوی اوس د ښځو بیچارهګانو د بوټو غږ هم نشي زغملی. دوی فکر کوي دلته فحشا روانه ده. ښځې باید د دې بې شرفانو خبرو ته هیڅ غوږ کښېنږدي. اسلام خو په بوټو کې نه دی چې ستا د بوټ غږ وي ته ګناهګاره شوې. عجب منطق کاروي. د اوسني دور 3 کلن ماشوم هم عقل لري خو دوی یې نه لري. حافظه زهرا ورته لیکلي دي ډېر ښه وشول، دا د جهاد پتنګان چې ورک نشي وطن نه ارام کیږي. د ذوالفقار احمدزي یو چا لیکلي دي یا الله شکر چې داسې ګورم، یا الله ته طالبانو ته له دې هم ډېر توفیق ورکړي چې له ظالمانو څخه د مظلومانو حق واخلي او حق حقدار ته وسپاري. او اخیری کومنټ هم در سره د صمیم یوسفزي شریکوم چې لیکلي دي دا خو یې سم کار وکړ، هم یې تیر نظام کې چور غلا کوله او هم ورپسې چغېده. واخله اوس د یادونې وړ ده چې الله ګل مجاهد د ځمکو غصب او قتلونو ترڅنګ په ولسي جرګې کې د کوچیانو استازي فرزانه کوچۍ ته د واده په پیشنهاد کولو هم تورن دی. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سولا افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په دې اړه تاسو هم کولی شئ خپل نظر راسره شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه لولو. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.